علیکم ګرانو دوستانو. په دې نن ویډیو کې به زه تاسو ته ښایم چې څنګه مونږ خپل فیسبوک کې ملګري زیاتولی شو، فالوور زیاتولی شو، لایک، کمنټ او دغه چې کوم دی ریاکشن چې کوم اکاټونان غوندې دغه دي هغه څنګه زیاتولی شو. انسټاګرام کې څنګه مونږ فالوور زیاتولی شو او هغې د کمنټونو او لایکونه څنګه زیاتولی شو. نن دې باره کې ویډیو فیسبوک پیج ته مونږ څنګه لایکونه زیاتولی شو، نن دې باره کې ویډیو نه. نو چې کوم ملګرو زما هاو ټو پشتو چینل نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ سبسکرایب یې کړئ او نورو ملګرو سره هم دا ویډیو شیر کړئ. ټولو نه مخکې چې کوم دی دا 2018 طریقه ده، نوې اپلیکیشن دی، تاسو ته به زه ښیم. ویب سایټ یې هم شته دی او اپلیکیشن یې هم جوړ. ټولو نه مخکې به تاسو یو براوزر ته راشئ. براوزر ته چې راغئ دلته به ولیکئ AB لایکر APK به ولیکئ. چې ولیکئ نو دلته AB لیکر دا چې کلیک کئ لینکونه تاسو ته ښکاري ډاونلوډ فرام AB لینکر سروس. تاسو به د اپ ټو ډن له راشئ، دا دریم لینک به کلیک کئ نو دا به تاسو ته ډاونلوډ شي. اپ ټو ډن دغه کې به را ډاونلوډ کړئ. دا چې کله را ډاونلوډ کو بیا چې کوم دی فیسبوک کې لږ غوندې سیټینګ دی، را به شئ خپل فیسبوک ته. فیسبوک ته راغلی ما خپل اکاونټ آلریډي کلو کړی دی. چې راغلی دې خوا به راشئ، دې اپشن ته به راشئ. چې راغلی دلته چې کوم دی چې راغلی نو بیا چې کوم دی دې خوا سیټینګ ته چې راغلی دلته به اکاونټ سیټینګ ته راشئ. اکاونټ سیټینګ چې کله کلیک کړئ نو دلته چې کوم دی لږ غوندې دا سیټینګ به کوئ پبلک پوسټ. د پبلک پوسټ به کلیک کړئ. پبلک پوسټ باندې مې کلیک کړو نو دلته چې کوم دغه راواوړي هغه به ټول پبلک کړئ. دا راواخیستل، دا وګورئ دا به ټول داسې پبلک کړئ لکه داسې نشانونه به ورته وکړئ. دا به هم پبلک کړئ، 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 ورپسې به دا هم پبلک کړئ. دا چې کله پبلک کړل نو واپس د دې نه بار شئ. مثال دلته اوس نیو پوسټ ورکوم، ستاسو پر وړاندې یو تصویر زه اپلوډ کوم نوې. دا مې کلیک کو. دا تصویر مې اپلوډ کو. دې ته اس لیکم، اس مې ولیکو چې تاسو ته پته ولګي چې دا کمنټونه زه صحیح اخلم که فیک اخلم. دا اوس نوې اپلوډ شو. نوې مې اپلوډ کو، نه ورته لایک شته نه کمنټ شته دی، خو زه غواړم چې کمنټونه ورته وکړم. نو دغه اپلیکیشن چې کوم ما را ډاونلوډ کو AB لیکر نو دې باندې مې کلیک کو. دا لږ وخت غواړي، دلته به لږ انتظار کوئ، زما د نټ مسله ده دې وجې نه. بیا چې کله دا راواوړي نو دلته چې کوم دی تاسو ته ښکاري لاګ ان وذ د فیسبوک، دې باندې به کلیک کړئ.
چې کلیک کوئ دلته به خپل نمبر یا جیمیل باندې آیډي وي، خپله آیډي به لاګین کوئ چې کوم کوئ لږ ویټ به ورته وکړئ چې ویریفای شي ستاسو د فیسبوک سره. چې کله دا کنیکټ شي ورسره پروسینګ کوئ. دا ګورئ زما آیډي دې سره کنیکټ شوه. تاسو ته دا ښکاري چې دا راوښودو کله نو که تاسو غواړئ آټو لایکونه وکړئ، لایکونه دغه برانې دی. آټو کمنټر غواړئ چې کمنټونه وکړئ، ډیسرټ آټو کمنټر نو دا هم کولی. فالوور آټو فالوور زیاتولی شئ، یا آټو ریکویسټ چې غواړئ فیسبوک کې ځان ته ملګري را بلنه کوي، ښه ډېر ملګري ځان سره کوي. نو بیا آټو ریکویسټ چې کوم دی دغه کې زه اوس غواړم چې کمنټونه دغه کړم. کمنټ باندې مې کلیک کړو. نو دا تاسو ته ښکاري، دا تاسو له دا ړومبی چې کلیک کوئ نو دلته ملټي پلی لینګ مختلف لینګویج چې هغې کمنټونه درته راشي، که نه د انګلیش، د اردو، هندي، پنجابي. تاسو به دلته یو کلیک کوئ، ما دغه کلیک کړو او بیا چې کوم دی دا 100 کمنټونه تاسو کولی شئ. نو دا لیکل ښه چې دې ځای ته راورسوئ نو دا به 100 شي. اوس تاسو ته ښکاري ایس والا چې کوم دی ما تصویر ورکړی، زه ګورم هغې ته زه دغه شیر کوم. نو دا سبمیټ به کلیک کوئ. دلته سټیټس ته تاسو هم کولی شئ، لکه سم لیکلی وي شیر یا بل څه، دې ته هم تاسو کمنټونه کولی شئ. ډېره ایزي طریقه ده. دا تاسو ته ښکاري چې زما کمنټونه زما هغه پوسټه را روان دي. او تاسو ته به زه ښیم چې کوم دي. بیا چې کوم دی یو 8 منټه پس چې کوم دی دا وګوره سبمیټ شو. ماته یو 8 منټه چې کوم دی دا تاسو واپس چې کوم دی ځان ته دوباره بیا کمنټونه کولی شئ. یو 10 منټه پس بیا راشئ، بیا وکړئ ځان ته کمنټونه. نو داسې 15-8 منټه پس تاسو ځان ته بلا شئ کمنټونه کولی شئ. 10 منټه پس ټایم چې کوم دی هغه ختم شي نو بیا چې کوم دی تاسو دوباره ځان ته لایک کمنټ چالو کولی شئ. د تاسو ته ښکاري چې ما نوی پوسټ ورکړو، د دې کمنټونه تاسو ته خپله ښکاري. وګوره 71 یا کمنټونه شو. نو داسې 8 منټه پس بیا راشئ، بیا وکړئ دغه ځینه کمنټونه. دا تاسو 0 ته 2000 3000 څونه چې کوئ کېږي. لایک هم غواړئ لایک هم کېږي.